غر د نخترو شغار د بنجو لار او خاموشي. نن د روان کال 2026 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. د څو ورځو راځي ما او ملګري ذاکر دا اراده کړې وه چې د بنجو غر ته به ځو، د غرونو په لمنو کې به وګرځو او د فطرت د ښکلاګانو به خوند واخلو. کله کله انسان د ژوند له شور، مصروفیتونو او فکرونو نه لږ لرې کېدل غواړي او غرونه د همدې سکون تر ټولو ښه پته وي. سحر وختي زه په ملکڼ کې د ذاکر په انتظار وم. لږه شېبه وروسته ذاکر راغی او بیا مو د بنجو په لور سفر شروع کو. لاره ټوله د غرونو وه، که څه هم د ګرمو ورځو زور مخ په زیاتېدو دی او سبا که خیر وي د هړ میاشت هم شروع کیږي، خو د نخترو دنګې ونې، د غرونو سوري او نرۍ نرۍ سیلې داسې خوند راکولو چې د ګرمۍ ساس یې کم کړی و. د لارې په اوږدو کې به کله مونږ خبرې کولې او کله به مو د غرونو خاموشي اورېده. ذاکر راته وویل اوس د خدای شکر دی روغ او جوړ یو، باید په دې غرونو کې وګرځو، ځکه چې عمر هم داسې په منډه تېرېږي. که سبا بوډاګان شو نو د ځان سره به وایو چې کاش د دې غرونو په سرونو ګرځېدلې وې. د ده په خبره راته د ګران مشر خان محمد اګروال صاحب دا شعر رایاد شو چې وخت یاد کړه که د یاد شي ملا مې ټیټه سله خان دی. ستا د لوړ حسن په غرونو ګرځېدلی یم که نه یم. رښتیا هم د غرونو سره زما مینه نوې نه ده. زه چې هر کله د غرونو په لور روان شم داسې احساس کوم لکه زړه چې مې له یو درانه بار نه خلاص شي. د ښارونو شور، د ژوند اندېښنې، د ورځني فکرونه ټول شاته پاتې شي او د طبیعت غېږ انسان ته یو بل ډول سکون وربخي. لاره به کله سخته شوه، کله به لوړې وي او کله به واړه واړه تنګي مخې ته راغلل. د ګرمۍ له وجې به کله کله ستړي هم شو، خو د غرونو ښکلا او د منزل شوق مو بیا قدمونه تیزول. په همدې وخت کې راته د ګران مشر رحمت شاه سایل صاحب دا شعر رایاد شو چې دا چې د تیغه تیره نه لیدونکې تار ښکاري، ماته خو غر ښکاري په سر یې راته لار ښکاري. کله چې په کنډو راواوړېدو نو دلته د ملګري ذاکر دوستان فضل قیوم او ذاکر سره مخ شو. د هغوی د نوي کور د لینټر ورځ وه. خپلوان او دوستان ټول راټول شوي وو، د خوشحالۍ فضا وه. د ستړي مشي نه وروسته د یوې شنډۍ سوري ته کېناستو. بجلي نه وه خو د غرونو هغه سوچه او یخ هوا دومره خوند راکوو چې غږ یې مه کوه. له لږې دمې وروسته مو ډوډۍ وخوړه او ښه دمه مو وکړه. بېرته چې را روان شو نو د نخترو د ونو سیلې، د غرونو خاموشي یو بیل خوند درلود. له هرې خوا کلي ښکارېدل، شنې کروندې او د غرونو په لمنو کې پراته کورونه داسې منظرې جوړولې چې سړی یې په لیدو نه مړېږي. په واپسۍ کې مو د چینې په غاړه د ګوري ونې لاندې د ماسپښین لمونځ وکړو. د لمونځ نه پس چې بیا په غره کې را روان شو نو د نخترو اوبرو ته مې کتل. ناڅاپه د رنګمالا مور رایاده شوه. د رنګمالا مور زموږ نیا وه، خو موږ خویندو وروڼو به ورته مور ویل. د ماشومتوب ډېرې خاطرې راسره تړلې دي. کله چې به موږ د ګرمۍ په چوټیانو کې د ماماګانو کره راغلو، مور به سحر وختي د برو یعنې د خشاک راټولولو لپاره غرونو ته رالېږلو. موږ به د نورو ماشومانو سره د غرونو په لمنو او ځنګلو کې ګرځېدو. بر به مو راټولول او نن چې د دې غرونو برو ته ګورم نو هغه خوږې ورځې او بېغمه ماشومتوب مې سترګو ته ودرېږي. وخت تېر شوی دی، خلک بدل شوي دي، خو یادونه لا هم د زړه په المارۍ کې خوندي پراته دي. په دې وخت کې راته د عزیز لالا شعر رایاد شو چې وړوکې مور سره به تلمه ماماګانو کره، هغوی به مونږ کره راتلل، څومره مزه وه پکې. د بیرته راتګ پر مهال مو په غر کې د خانزیب او اسدزیاد سره لږه دمه وکړه. هغوی راباندې سلیماني چای وڅښلې. د غرونو په غېږ کې د دوستانو سره یو پیالی چای هم خپل ځانګړی خوند لري. خبرې مو وکړې، لږه ستړیا مو ماته کړه او بیا مو د کورونو لار ونیوله. د مازدیګر او د ماښام ترمنځ بیرته ملکڼ ته راورسېدو. لمر د غرونو شاته پټېده، د ورځې رڼا ورو ورو کمېدله او زه د خپل کلي په لور روان وم. د ورځې ستړیا وه خو زړه خوشحاله و، ځکه چې د ژوند د یادونو په کتاب کې مې یو بل ښکلی باب ورزیات کړی و. رښتیا هم ژوند یوازې د منزل نوم نه دی، بلکې د همدې لارو، ملګرو، یادونو او شیبو نوم دی. که وخت ومومې د طبیعت غېږې ته لاړ شئ، غرونو ته وخیژئ، د ونو شغار واورئ او د ژوند له نعمتونو خوند واخلئ. تر بلې لیدنې د لوی الله په امان.